من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. دې څلورمه سپاره کې د سوره آل عمران دا یولسم نمبر آیت دی. دې څلورمه پاره کې د سوره آل عمران دا 111 نمبر یولسم نمبر آیت المبارکه. د دې څلورمې پارې په اوایلو کې د سوره آل عمران دا یولسم نمبر آیت د دې مختصر غوندې تفسیر او ترجمه کوم. دې مذکوره آیت کې الله سبحانه وتعالی د اهل کتاب او د یهودو د هغې د فاسقانو د بدانو حال بیانوي. ځکه په دې اهل کتاب یهودو کې دوه قسمه خلکو، یو هغه چې هغه نیکانو صالحینو د هغې حال وروسته ذکر کېږي، او دویم هغه چې هغه فاسقانو او د اسلام دشمنانو د هغې حال دلته بیانېږي. وړاندې آیت کې د دې امت په باره کې ویلي چې تاسو ته الله یو خصوصي امتیازي حیثیت درکړی په اقوام عالم کې. هغه دا دی چې تاسو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوئ، تاسو به د انسانیت د اصلاح او د فلاح او د ښېګړې کارونه به کوئ، هغې به معروفاتو ته رابلئ، او دغرنګې هغې به د منکراتو ګناهونو او د شر او د فساد نه منع کوئ. لکه دا ذمهواري په ابتدا کې د انبیاء او د پیغمبرانو وه، نو بیا د ختم نبوت په وجه باندې دې امت ته سپارلې شوې ده. د وړاندې آیت کې یو خبرې کړې ده، وایي ولو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم. که اهل کتابو ایمان راوړی وی دا به دې دپاره ډېر غوره وی. اهل کتابو خو ایمان راوړی و، خو د دې جملې څه مقصد دی؟ د دې جملې مقصد دا دی چې لاول کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دعوت او د تبلیغ ذمهواري الله د یهودو نصارو اهل کتابو ته ورکړې وه. هغې دا ذمهواري ادا نه کړی شوله. په دې کې څه پیل شو؟ د دنیا د شوق د وجې نه، په دنیا کې د ډېرې دلچسپۍ د وجې نه هغې چې کوم د ایسته د دنیا په دغه ته مال حال ته متوجه شو، نو د خپل حیثیت یې نه ایسته هیر شو. نو الله سبحانه وتعالی د هغې نه دا ذمهواري واخیستل او دې امت ته یې ورکړله. نو ګوره د دې امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د نه کول، د دعوت او د تبلیغ نه کول، د هغې نه تعبیر قرآن په ایمان باندې کړی. دې نه دا خبره معلومیږي چې د ایمان د کمال دپاره دا خبره ډېره ضروري ده. که ته د خپل ایمان حفاظت او بچاو غواړې او معاشره چې کوم دی یو مفید او ګټوره معاشره جوړول غواړې، نو هر سړی د خپل ځان ذمهوار وګڼي. زه خپل ځان ذمهوار، یوازې داسې زما ذمهواري نه ده چې زه به ته په مسجد کې لګېم یا په مکتب او په مدرسه کې، ته په بازار کې ذمهوارې، په کور کې ذمهوارې، په بیټک او په حجره کې ذمهوارې، کوم ځای کې چې د وسه کېدله بس امر بالمعروف نهی عن المنکر کوم. نو الله سبحانه وتعالی د اهل کتابو ایمان راوړی منه که دا ذمهواري ادا کړې. اوس دې کې د اهل کتابو لس بد صفات او د هغې قباحتونه ذکر کوي، او د دې د ذکر کولو یو وجه دا د معرفت المدعوین، چاته چې دعوت کې نو د هغه حال وپېژنه. وجه دا ده چې کوم ضدین دي او دغرنګې عنادین دي او متعصبین دي، هغې ته به لږې سختې خبرې کوي، او چې کوم نرم دي او منیبین دي هغې ته به د نرمې خبرې به کوي. دا خبره یاد ساته چې په دعوت او تبلیغ کې چاته خبره کوي نو د هغه حال به تاته معلوم وي. داسې نه چې یو سړی په ولنټر باندې پروت دی او یا چې کوم دی په ICU واډ کې او تو ته دغه ځای کې خبره کوي، هسې انکار ونه کړي. یو سړی چې کوم دی هغه بیمار دی، هغه ته بابا غټي کې داسې خبرې نه کوي، هغه ته تسلۍ خبرې کول پکار دي. مقصد دې کې دا دی چې معرفت المدعوین چاته د دعوت کې نو د هغه حال به تاته معلوم وي. وسره په دې لس صفاتو او لس خبایحو د اهل کتابو ذکر کولو کې یو مقصد هغه دام دی چې دې امت مسلمه ته تسلي ورکړې شوې ده چې ټیک ده په دنیا کې ستاسو دشمنان شته دی، خو یا ساتئ مه تېرېږئ. الله سبحانه وتعالی وایي زه تاسو له فتح نصرت او کامیابي به در کومه. تاسو کې که ایمان و الله وایي زه دله غلبه در کومه، زه ملګری یم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن ویلی دي که تاسو کې ایمان و الله وایي زه دله غلبه در کوم. وسره معرفت العدو، دشمنو پېژنئ. هغه څوک چې هغه یهود و نصارا دي، ګورې دا ظالمان
تاسو د دین نه اړئ. د دوی په دنیا کې مختلفې دسیسې دي او دغه رنګې مختلف پلینینګونه او منصوبې دي، په هغې باندې تاسو د دین نه اړئ. نو ورسره عدم الخوف من الاعداء، الله سبحانه وتعالی دا خبر ځکه ورکړې چې مه ترې یېرېږئ، دا کمزوري دي. لن یضرکم هېڅ چرې دي ضرر نشي درکولی تاسو ته الا اذى مګر هسې د خولې ردې بدې. الله وایي دې سره تاسو ته د څه ویلی نشي الا اذى چې دی نو دا زباني کلامي تکلیف ته ویلی کېږي. یو سړی چې دی نو هغه چاله د ژبې تکلیف ورکوي، بد رد کنځلې کول، په هغه باندې الزامات او بهتانونه لګول، په هغه باندې چې کوم دی الزام تراشي کول. یو جسماني تکلیف دی چې یو سړی ته ووښي او هغه له جسماني او بدني تکلیف ورکړي، د هغه وینه راوباسي، هغه باندې والعیاذ بالله هډوکي مات کړي، راویې غورځي، یو دا تکلیف دی. او یو د خولې تکلیف دی، چا ته بدې ردې ویل، سپکې سپورې ویل، چا باندې کنځلې کول، هغه ته په چا باندې بېځایه الزامات او تهمتونه لګول. نو الله سبحانه وتعالی د کتابې چې دي یهود نصارا انګریزان دا دومره تکړه نه دي چې ګینې تاسو پسې اسلحه راپورته کړي. په دې زمانه کې مسلمان کمزوری شوی دی، ځکه د امریکایان راځي او په مسلمان باندې د هغه په ملک کې اټیک کوي، ورنه که په مسلمان کې ایمان یې نو بیا دې هېڅ نشي کولی. ته ګوره دا اذان چې دی نو دا د خولې بد ردو ته ویلې کېږي. ناشنا خبره دا ده چې دا تکلیف چې دی نو دا ایزا د قرآن کریم کې د زنانو د ماهوارۍ بیمارۍ دپاره استعمال کړی. ویسألونک عن المحیض قل هو اذان، دې ته نه تپوس کوي چې دا زنانه باندې کومه ماهواري بیماري راځي، حیض دا څه شی دی؟ قل هو اذان، دا اذان دی. اذان نه مراد دا دی چې دا بیماري نه ده، خو اصلي د یو ایزا او د تکلیف یو کیفیت دی، یو کرکجن غوندې حالت دی چې انسان له د هغې نه کرکه ورځي. نو دلته هم د اذان نه معنی دا ده چې دې تاسو له جسماني تکلیف نشي درکولی، خو اصلي الزامات به کوي او دغه رنګې بدې ردې به کوي. کله به دا دهشتګرد دي، کله به دا ټیرریست دي، کله به دا انتها پسند دي، کله به دې خو دا چله کړو. کله مسلمانانو د دوی کوم مذهبي دغه له نقصان ورکړی دی، اوس دوی رالګېږي او کله قرآن ولي، کله قرآن شهید کړي او کله هغې ته اور ورته کړي. لکه اوس چې امریکا کې یو زنانه دا کار کړی، صرف د وګړو دپاره قرآن چې کوم دی نو هغې ته اور ورته کول. اسرائیل چې بل ورځ یو سړي په قرآن باندې خپې کېښودلې، کله د غزا مسلمانانو پسې خاندي، هغه زنانه د هغې پښې کوي، په هغه ځان وږی کړي، مسلمانانو پسې دا قسمه دغه کوي. دې ته په عربۍ کې ایذا ویلی کېږي. الله سبحانه وتعالی وایي دي دا کار کوي. د دې وجه دا ده دلته د قرآن دا خبره ځکه ذکر کړې چې د اهل کتاب تاسو هېڅ نشي کولی. یو سړی چې کله د الله نافرماني کوي او ګناه کوي، دا دننه هېڅ کمزوری شي او ده کې بزدلي را شي، جرأت د ده نه ختم شي، نو بیا دننه هسې ډډي. نو د اهل کتاب چې دي وایي د دوی په دې اسلحه باندې، د دوی په دې ټکنالوژي باندې، د دوی په دې روډونو، سړکونو او په ایرپورټونو باندې مه دوکه کېږئ. دا منځ کې چې کوم دی ډډ شوي دي، دوی کې سخته بزدلي ده. او په دې خبره باندې به ته داسې پوه شي چې د نبي صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې نظر هغه ور واچي. ته وګوره د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د اهل کتاب یهود چې نو دا په مدینه کې، په یثرب کې او په خیبر کې د ټولو نه مالدارترین قوم وو، او دوی به په دې مسلمانانو باندې قرضې وراچولې. لکه اوس چې د IMF بینک چې جوړ کړی دی، ورلډ بینک، او مسلمانان چې کوم دی هغې په قرضونو کې راګیري، د دوی به په هغه زمانه کې داسې کار کوو، او دوی به اوچتې اوچتې اسلحې به یې جوړولې، او دغه رنګې مضبوط مضبوط قلاونه د دوی چې کوم دی تر مدینې نه واله تر د خیبره پورې د دوی ډېر ناشنا قلاونه او د دوی باغونه او د دوی ځمکې وې. علا کل حال مقصد دا دی چې د دنیا څومره مادیات او څومره اکانمي او څومره ترقي او معاشي طاقت دا ټول د دوی سره و. د دې په مقابل کې مسلمانان د تعداد په اعتبار باندې ډېر لږ غوندې وو. مهاجرین او انصار چې نو دا یو چند کسانو، یو موټی کسانو، او د دنیا هېڅ یو طاقت او مادي څیزو سره نه و، صرف د ایمان طاقت ورسره و. مګر په هغه زمانه کې د یهودو دومره جرأت نه و چې دوی رالګېدلي او په مسلمانانو باندې اټیک کړی وی. وجه دا و چې د مسلمانانو سره ایماني طاقت و، معنوي طاقت و. دا خبره یاد ساته چې کله د ظاهري، د مادي او د معنوي طاقت مقابله راشي، الله سبحانه وتعالی معنوي طاقت ته غلبه ورکوي په ظاهري طاقت باندې. د یو سړي یقین چې کله دلته جوړ شو په دې زړه کې عقیده، هغه بیا د بدن پروا نه کوي، هغه بیا په کافر باندې ورځي. خو چې کله په زړه کې یقین جوړ نه، نو بیا چې کله جب ته شي بیا سړی څه غلا کوي. او چې کله یقین جوړ شو بیا که په جب کې هېڅ هم نه وي او مخې ته کروڑو روپۍ وي، حرامې روپۍ هغه پرې نه ورځي. وجه دا ده چې زړه کې هغه یقین نه جوړ شوی. نو په هغه زمانه کې د دې مسلمانانو ایمان او یقین مضبوط دي، د وجه نه یهودو ته څه نه شو ویلی. او الله سبحانه وتعالی
داسې ذلیله کړه چې دا بنو قریظه بنو قینقاع بنو نذیر دوی سره د مدینې نه وشړلی شو او د خیبر نه ویستلی شو وځغلولی شو د صحابو د دوی نه داسې منډې خلاصې کړې خو دې زمانه کې مؤمنان مسلمانان هغې راګیر کړي دي او دغه امریکې نه راځي او دلته مسلمانانو باندې حملې کوي وجه دا ده چې د مسلمانانو ایمان هغه کمزوری شوی دی لن یضرکم هیڅ چرې دي ضرر نشي درکولی تاسو ته الا اذى مګر هسې د خولې ردې بدې وان یقاتلوکم یا ساتئ که چرې دي جنګ کوي تاسو سره یولوکم الادبار خامخا وبګرځئ تاسو ته دوی شاګانې خپلې ثم لا ینصرون او بیا د دې سره هېڅ قسمه مدد نشي کېدلی الله وایي زه ملګری نه یم او نو سره مخلوق مدد کولی شي خو دومره ده چې قرآن کله یو د دنیا فتح غلبه کامیابي ذکر کوي نو د هغې دپاره یو شرط دی تاسو د ځان کې ایمان پیدا کوئ ایمان مو مضبوط کوئ نن کومه داسې ګناه ده چې په اسرائیل کې کېږي او هغه دې کې که پاکستان افغانستان که زموږ په دې ملکونو کې نه کېږي که هغې زنا کوي نو موږ مسلمانان هم د هغې نه څه کم نه یو که هغې چې کوم د غش او ملاوټ کوي او دغه رنګې 2 نمبر موږ مسلمانان یو که هغې د پیسو دپاره سړی ووژني موږ هم چې کوم دی ووژنو دغه رنګې که هغې سودونه او ربا کوي نو موږ مسلمانان د هغې نه څه کم نه یو د الله قانون دا دی چې الله فرق بین المتماثلین نه کوي یعنې داسې نه کوي چې مطلب پخوا زمانه کې 1000 کاله وړاندې الله په کومه ګناه باندې خفه کېدو په اسرائیل کې پاکستان او افغانستان کې کېږي پرې نه خفه کېږي اوس هم پرې خفه کېږي د رب العالمین په دې صفاتو کې فرق نه دی د رب العالمین ګناه به دي چې دا زنا که په اسرائیل کې کېږي که په امریکا او په کینیډا کې کېږي او که په پاکستان او افغانستان کې کېږي الله په یو شان خفه کېږي دا د الله قانون دی چې د مؤمنان لږ ډېر چې کوم دی په عذابوي د دې وجه دا ده چې د سړي ګیله د خپل نه کېږي د پردي نه څوک دومره نه خفه کېږي اکثر سړی د خپل تربور نه د تره زوی نه او د وراره نه او د بچي نه ډېره ګیله کوي ته خو مې خپل نو موږ باندې د ایمان چې کوم دی نوم پروت دی او موږ د ایمان سره هغه کارونه کوو په دې طرف چې وګوره لکه یو سړی چې کوم دی نه هغه په ظاهر کې ځان یو شانتې شو کوي او په منځ کې د هغې په خلاف باندې کې الله نه په دې باندې ډېره غوسه ورځي دا منافقت والا اسلام او ایمان زموږ د ایمان او اسلام دي نو بس هغه هم دغه لیول ته راغلی دی صرف په جومات کې مونځ کول چې په هغې څه خرچه نه راځي او هغه هم داسې چې د خپلې تبې نور که موږ تاسو ته بهر په معاشره کې د ګناه څه موقع میلاو شوله نو زموږ ایمان دومره کمزوری دی چې د پردۍ زنانه نه نظر داسې یو 5 میټر نه شو ښکته کولی چې په ځان باندې لږه سخته تېره کړو چې لږه ورته نه ګورم زموږ چې کوم دی د پردي مال او پردي دغه دپاره مالک دپاره هېڅه په دروغو قسم کوو د پردي مال د دوکان دپاره زموږ هېڅ مونځ هغه پاتې کېږي او مونځونه هغه بې ټیمه کوو دې د وجې نه الله ځکه خفه دی په موږ او تاسو باندې دا زلزلې او دغه رنګې دا توفانونه او تندرونه او دا سیلابونه چې راولېږي سوال دا راځي چې الله په دې امریکایانو ولې نه راولي په یهودو نصاراو باندې په دې ملکونو ولې ډېر راځي دې وجه هم دا ده او داسې نورې وجې هم دي الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو له په دې کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي او رب العالمین چې په موږ او تاسو په دې امت مسلمه باندې دا کوم آفتونه آسماني آفتونه عذابونه شروع کړي رب العالمین دا په عافیت او په رحم باندې بدل کړي یاله د افغانستان د خلکو چې کوم نقصان شوی دی کوم شهادتونه شوي دي رب العالمین دغه شهادتونه مقبول او منظور وګرځوه یاله د دې مظلومانو د حالت بدل کړه رب العالمین ډېر وکړېدل یا الله ستا مؤمنان بندګان دي او ډېر د بې سره سامانۍ په حالت کې دي بانډو اوسېدونکي دي موږ ته خلکو داسې ویلي چې ډېر پکې موبایل یې نه پېژني یا رب العالمین داسې سادهګان مسلمانان یا الله دې ته صحت او عافیت ورکړي او د دې د مشکل او د ستونزې د ختمې کړي او خاتمه زموږ په ایمان باندې کړه صلی الله